د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انټونی بلینکن په تازه اقدام کې د طالبانو اوسنیو او پخوانیو چارواکو د غیر دولتي امنیتي ډلو غړو او نورو هغو کسانو باندې د امریکا د ویزو محدودیت ولګاوه چې په افغانستان کې په محدود کوونکو پالیسیو او تاوتریخوالي سره د نجونو او میرمنو په ځپلو کې مستقیم او یا غیر مستقیم لاس لري. په اعلامیه کې ویل شوي هغه کسان چې له شپږم ټولګي څخه پورته ښوونځیو ته د نجونو د نه پرېښودلو لامل کیږي د کار او مسلک انتخاب ته د هغوی مخه نیسي، د بیان د ازادۍ خنډ ګرځي، هم د امریکا د ویزو له محدودیتونو سره مخ کیږي. د امریکا متحده ایالاتونه په افغانستان کې د نجونو او میرمنو د ځپونکو په وړاندې د بندیزونو لګولو ګام اخلي. موږ پر طالبانو او نورو کسانو فشار ته دوام ورکوو ترڅو د میرمنو او نجونو په شمول د ټولو افغانانو د زده کړو د حق په ګډون بشري حقوقو او اساسي آزادیو ته درناوی وکړي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وایي سره له دې چې طالبانو ژمنه کړې وه د ټولو افغانانو بشري حقوقو ته به درناوی کوي، خو هغوی د یو لړ پالیسیو په اعلانولو د نجونو تعلیم او په ډیرو برخو کې د میرمنو د کار مخه نیولې ده. په ورته وخت کې د بشري حقوقو ښځو په چارو کې د افغانستان لپاره د امریکا متحده ایالاتو د بهرنیو چارو وزارت ځانګړي استازي رینا امیري وایي طالبان باید دا په یاد ولري چې د ټولو افغانانو حقونو په خاص ډول د نجونو د زده کړو حق نه له درناوي پرته مخ په وړاندې د تګ او د نړیوالې ټولنې د یو مشروع غړي په توګه د بدلیدو لار نشته. دا په افغانستان کې د هر پرمختګ بنسټ دی. د میرمنو د حقوقو د ملاتړ یو شمېر نړیوال سازمانونه هم پر طالبانو د امریکا د ویزو د محدودیت لګولو هرکلی کړی دی. موږ د یو شمېر افغانانو اندېښنې هم شریکې کړې دي چې په دې محدودیتونو کې د طالبانو د کورنیو غړي هم شامل دي او کولی شي پرې منفي اغیزه وکړي. د بیلګې په توګه یو شمېر کسان چې د کورنۍ غړی یې طالب دی او هغه یې ځورولی دی او غواړي پناه واخلي. موږ یې په اړه اندېښمن یو. موږ غواړو چې متحده ایالات دې مسلې ته پام وکړي او دا پالیسي په دقت سره عملي کړي. یو شمېر میرمنو چې په تیر یو کال کې په کابل او ولایتونو کې د میرمنو او نجونو د حقونو لپاره مظاهرې کړې وایي باید پر طالبان نور هم سخت بندیزونه ولګول شي. موږ هیله لرو د دې ترڅنګ چې د ویزو پر ورکولو محدودیت لګول شوی دی د امریکا او طالبانو د ډلې ترمنځ خبرې هم باید ودرول شي ترڅو طالب په نړیواله کچه منزوي شي. همداشان د طالبانو په ډلې باید مالی فشار هم راوړل شي ترڅو طالبان د خلکو او میرمنو اساسي حقوقو ته درناوی وکړي او په رسمیت یې وپیژني. د میرمنو د حقوقو یو شمېر فعالان وایي په بهر کې طالبانو مالی سرچینې هم باید بندي شي. دا بندیزونه چې لګېدلي طالبانو باندې دا فشارونه چې ور باندې لګولي د ډیر زیات فشار ده. طالبانو باندې باید نور فشارونه هم زیات شي او کوم طالبان چې په بهر کې خپل تجارتونه لري هغه باندې ډیر زیات فشار راوستل شي ترڅو چې د خلکو حقونو ته درناوی وشي، د ښځو، د نجونو، د یتیمانو، د هر یو وګړي افغان ته درناوی وشي، د هغوی حقونو ته درناوی وشي. طالبان تر اوسه د متحده ایالاتو لخوا د ویزو د محدودیتونو د تازه اقدام په اړه څه نه دي ویلي، خو له دې مخکې له یاد هیواد څخه د یاد ډلې په وړاندې د محدودیتونو د لرې کولو غوښتنه کړې وه. پر طالبان د امریکا د ویزو محدودیت په داسې وخت کې لګول کیږي چې د افغانستان د بشري وضعیت په اړه د ملګرو ملتونو ځانګړي راپور ورکوونکی ریچارډ بنټ افغانستان ته تللی ترڅو د بشري وضعیت په اړه راپور ورکړي. د طالبان د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقي له ښاغلي بنټ سره په لیدنه کې ویلي په افغانستان کې جنګ سالاران سړي تښتونکي او غاصبین نشي کولی د خلکو حقونه تر پښو لاندې کړي، خو ښاغلي بنټ ویلي د راپور جوړولو لپاره هر څه باید په خپلو سترګو وګوري. وحید فیضي، امریکا غږ.